او د لا حول ولا قوة الا بالله په فضایلو کې انتهایی زیات حدیثونه نقل شوي دي او نبی صلی الله علیه وسلم د دې په ډیر ویلو باندې امر کړی دی چې تاسو لا حول ولا قوة الا بالله ډیر وایست او دې ته د جنت د کنجیو څخه یو کنجی ویلې ده او مکحول رحمه الله وایي فمن قال لا حول ولا قوة الا بالله څوک چې لا حول ولا قوة الا بالله ډیر وایي کشف عنه 70 بابا من الضر دا غنبه او یا دروازې د ضرر د تکلیف د پریشانی بند سي ادناهن الفقر په هغه او یا دروازو کې چې د دې انسان څخه د تکلیف بنديږي ادنا کم دروازه په کې فقر ده الله به د فقر نه وساتي او دا شان امام طبرانی رحمه الله یو حدیث نقل کړی دی چې دا لا حول ولا قوة الا بالله د ننوي مرضیو دوا ده ابي هريره رضی الله تعالی عنه وای چې محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم و فرمایل قول لا حول ولا قوة الا بالله دواء من 99 دا قول د لا حول ولا قوة الا بالله دا د ننوي مرضیو لپاره دوا ده ایسوها الهم په دې ننوي مرضیو کې تکالیفو کې ادنا او کما مرضی غم دی چې غم د انسان لري کوي د زړه تنګي د انسان ختم کوي او دا شان طبرانی کې یو بل روایت راځي نبی صلی الله علیه وسلم فرمای من انعم الله علیه بنعمت که الله رب العالمین پر خپل یو بنده باندې کوم نعمت وکي فاراد بقاءها بیا د دې بنده اراده داوي چې دغه نعمت باقی پاتې سي الله رانه ختم نکي د دې زوال رانه سي ختمېده رانه فليكثر من قول لا حول ولا قوة الا بالله نو هغه د لا حول ولا قوة الا بالله زیات وایي دا شان نور ډیرو روایتو کې راغلي دي چې د ډیرو غمونو د زړه د تنګي د رزق د تنګي د فقر د قرض د ادا کېدلو د بعض نوري مریضیو لپاره لا حول ولا قوة الا بالله علاج دی نو تاسو ته هم زوایم کم از کم دومره کوشش وکړئ چې په 4 ساعته کې 300 واره پرکې هم بهترینه خبره ده کوم هغه هم نسو پرکوالی 200 واره وایست دا مهم نسو پرکوالی ډیر زیات کمزوري واست سلوارو خیو وایست پس 24 غنټې کې شپه او ورځ کې لا حول ولا قوة الا بالله سلوارو وایست ستاسو د اسلامي پښتنو جوابونکي مفتي حکیم الله صابر الحنفي صاحب